شاهد نور موجود ده د جمی دشمن دی خیر سره او سم داسې د پولیسټرو بلستان د چې څوک ډی ټنې کی لکه داسې ساده وته توشه اسې داسې توشه وته زمینه وته خیر دی بد مګړي موږ ډانس وغیرہ داسې کوي نو دا خو موږ د مسافر خوشاله وکنه داسې خو نه چې بس سړی اسی ولاړي نو دا اوس څه شو دا مردان کې پولیسو ونیو د نو بیا چغې والي او خلکو ته زارۍ منتۍ کولې وایي راشئ ماتې خلاصه کوي تاسو د دې ویډیو ته اوس وګورئ دا درېیمه څلورمه ورځ د دې ویډیو راځي او دغه شان بکواس پکې کوي دغه فحاشي چې کم دی هغه پیلاوهي ډېر زیات کسان کم سوشل ورکر چې دي هغه د دې سره مرسته کړې وه په هغه وخت کې په کم وخت کې چې د مردان کم ایسیچو چې و هغه دا ګرفتاره کړه سره د 2-3 کسانو هغه ورسره هم پکې یو ګرفتار کړه او 2 چې کم دی هغې وتښتېده بیا دې چغې شروع کړې په ژړا باندې ځان ژړلې چغې والې او ویل چې آیا زما سره څوک مرسته نه کوي حکومت چې وایي کم دی هغه زما بې عزتي وکړه نو بیا کم زموږ پښتانه ورونه چې وو هغه ورسره څنګ په څنګ ودرېده اوس تاسو د دې ویډیو کتلی شئ چې په دې کومې ډرامې جوړوي په هغې کې چې څه قسمه خبرې کوي یعنی د ویډیو په شروعات کې تاسو خبرې واورېدې چې دا کمې خبرې چې دي آیا دا فیملي سره داسې څوک اورېدی شي یعنی داسې فحاشه خبرې کول داسې بې عزته خبرې کول هغه زموږ د پښتنو په معاشره کې ډېره زیاته د شرم خبره ده حکومت نه یې خواست کو چې د داسې خلکو خلاف د کاروایي وکړي که خاکسار نیودی شي نو دا ولې نه نیسي چې د دې نه د کومه فحاشي چې ده هغه به ودرېږي دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره